دا کیسه د 1952 دی. د عدالت بهر د منشي وقاص مړی پروت دی. تیز باران وریږي، د ځان سره د وینې او د پښو نشانات هم وړي دي. پولیس حیران دی چې هیڅ ثبوت هم نشته، بس یو ګواه دی او هغه هم ړوند دی، په سترګو نه ویني. پولیس د ړوند وقاص ته ورغی چې اکثره به هلته خیرات غوښته او تپوس یې ترې وکړو چې آیا تا دا قتل لیدلی دی؟ وقاص ورته وایي چې زه خو په سترګو ړوند یم، زه خو نه وینم، خو په هغه شپه زه د عدالت بهر ویده ومه. په نیمه شپه مې سترګه کولاوه شوه او وجه یې ټوخی و، یو داسې ټوخی لکه سړی چې په مرګ وي. زما په خیال چې کله د منشي اختیار قتل کېدو، نو هغه ځان خلاصولو دپاره د قاتل په سینه لغته ووهله چې ځان ته خلاص کي، او قاتل د دمې بیماري لرله، ځکه چې داسې ټوخی خو صرف د دمې د بیمار کس وي. پولیس ورته ویل چې سبا به عدالت لګي او ته به خپله ګواهي ورکړې. سبا عدالت ولګېده. په هغه شپه په عدالت کې 3 کسان موجود ول چې کومه شپه مړی شوی و. یو حوالدار جاوید، بل سیټ ولید چې د مځکې لانجې دپاره راغلی و، او بل د منشي خپل زوی فرحان. وقاص چې کوم د سترګو نه ړوند دی، افیسر ته وویل چې د کسانو ته ووایه چې باري باري مخکې راشي او یو لفظ ووایي، انصاف، او خپه زوری ویایي. ټول ناول تانیدار جاوید مخکې راغی او په بلند آواز کې انصاف وویل. د هغه آواز بالکل صاف و او هېڅ ټوخی پکې نه و. بیا سیټ ولید مخکې راغی او په زوره انصاف وویل. د هغه آواز هم صاف و او هېڅ ټوخی پکې نه و. په اخره کې د منشي خپل زوی فرحان مخکې راغی او په زوره انصاف وویل. د هغه آواز هم صاف و او هېڅ ټوخی پکې نه و. خلک وایي چې کیس ختم شو، قاتل وتښتېده. جج صاحب هم ویل چې عدالت برخاست، دا کیس ختم شو. خو ړوند وقاص یو دم چیغه وکړه چې صبر، یو کس پاتې چې د ټول نه زیات شک مې دی پې. عدالت حیران شو او ړوند وقاص جج ته مخاطب شو چې جج صاحب، یو ځل ته هم په زوره انصاف ووایه که نه؟ په هغسې آواز کې ووایه چې کومه ورځ د په قتل په شپه خپله سینه صاف کړه. عدالت حیران شو، ټول خلک چپ شول چې دا ړوند څه وایي. جج په غوسه شو چې چپ شه، دا ته څه وایې؟ زه خو هېڅ بیماري نه لرم چې څنګه یې دا خبره وکړه. نه یو دم زورور ټوخی ورته شروع شو او لاسونه یې په ترېدا شول. جج صاحب په کرسۍ وغځېده او ډېر ویرېده. ړوند وقاص وایي چې او بالکل هم دغه آواز دی، هم دغه جج صاحب دی چې د منشي اختیار قتل یې کړی دی. دا ټوخی صرف د دمه دی، بیمار سړی وي. که تاسو ته یقین نه راځي، نه د کلي حاکم راوغواړئ. پولیس فوراً د کلي حاکم ته آواز وکړو. حاکم راغی او وایي چې بالکل حاکم صاحب ته د دمې بیماري ده او هغه د زمانه د دمې بیماري دپاره علاج هم کوي. دا ټوخی پوره کلي کې صرف د جج صاحب دی. هر سړی حیران و چې جج صاحب به دا قتل ولې کوي. اخر پولیس افیسر د جج نه تپوس وکړو چې جج صاحب، تاسو دا قتل ولې وکړو؟ څه مجبوري وه؟ جج سرکته نیولی و او ویلې چې ډېر مخکې ما د کلي سرکاري مځکه خپل نوم ته واړوله او په خپل اوښې مې په ښه قیمت خرڅه کړه. منشي اختیار ته هر څه معلوم ول. هغه ما ته دمکي راکړه چې باید زه د کلي مځکه واپس د کلي خلکو ته ورکم، او که زه داسې نه کوم نو د سره اصل کاغذات دي هغه به دی سبا کلکټر ته جمع کي. زه په خپل عزت ویرېدم. ما ویل زما نوکري به هم لاړه شي. نه ما هغه شپه دی مړ که. چې کله جج جیل طرف ته پولیس روان که، نو دا ړوند وقاص ورته وایي چې جج صاحب ټول خلک خلاص شول، خو ته ګرفتار شوې ځکه چې د ظلم آواز صرف ستا و. انصاف کولو دپاره د سترګو لیدل ضروري نه دي، بلکې د نیت ښه کول ضروري دي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. ډېره مننه.